د دې ژوند اخري شپو کې د دې ژوند په ختمېدو کې نظارې به ښکاره کېږي، علامې به ښکاره کېږي، د قیامت د نشانو نه نشانې به ښکاره کېږي، د انسان وژل به عام شي، د ایمان وژل به عام شي، خور او ورور پکې لاسه کې د خپل ځان وژل به عام شي. د مینې خوند به ورک شي، د ښکلو رنګ به ورک شي، په لاس کې به بګړي شي، د تورو شړنګ به ورک شي، غیرت به ترېنه لاړ شي، قوت به ترېنه لاړ شي، ترېنه جوړ به خزونک شي، طاقت به ترېنه لاړ شي. هر یو څیز به مقدار بایلي، هر سړی به معیار بایلي، د دنیا شوقیان به راشي، هر سړی به دلدار بایلي، بیا به هم په ژوند کې تنګ وي، هر سړی به قرار بایلي. فحاشي به پیدا کېږي، بې شرمي به پیدا کېږي، د عزت پروا به نه وي، بې عزتي به پیدا کېږي، ننګیالي به ټول پناه شي، نرخزي به پیدا کېږي، عجیبه پیغلې به راشي، عجیبه کانې به وکړي، نه به نر وي نه به ښځه، عجیبه جامې به وکړي. پخوانۍ پیغلې به نه وي، ملالۍ پیغلې به نه وي، د پښتو په جامه پټې پښتنۍ پیغلې به نه وي، یو ناسور به را پیدا شي، یو دستور به را پیدا شي، څوک چې څومره بې شرمېږي بس عزت به یې سوا کېږي. یو ناسور به را پیدا شي، یو دستور به را پیدا شي، څوک چې څومره بې شرمېږي بس عزت به یې سوا کېږي. هم هغه کیسه شروع د لیونو پښتنو واورئ، خو هغه نخره شروع د شملو پښتنو واورئ. دغه ښځې دې زه وینم چې نور په مخ کې نه وي، شکل ټولې د سړو وي، په نور جسم زنانه وي، سر لغړه پکې خاندي، محفل ټول د نارینه وي، بد هېڅ چاته نه لګېږي. د قیامت دا نشانه وي، د قیامت دا نشانه وي. ډېر ښه دی لیوال صاحب. څو شعرونه ولي محمد رور ته په مینه ډالۍ. اوس د دنیا په کار او زیار کې یم، لبه د مرغه په روزګار کې یم، چې جانان لاړو مونږ ترې کډه راوړه، کلي کې نه یم په ښار کې یم، او اوبه په وچو ولو هم راغلي، زه خو لا اوس هم انتظار کې یم، لکه یکلو به په بله وړم او تا غورځولی په بازار کې یم. ډېر ښه دی. که در نصیب نه شومه ښه بدبخت یې، یوه دانه په ټوله نار کې یم، او اوس در نظمه کیسه بیا پاتې شوه، راته نارې وخي تلوار کې یم. لیوال صاحب، لیوال دې هغه شان له خدایه غواړي، لیوال دې هغه شان کتار کې یم. ډېر ښه دی لیوال صاحب، ډېر ښه دی لیوال صاحب، ډېر ښه. شعرونه نور دې ستا مینهوالو ته چې په غوسه به اعتبار نه کوې، په نشه به اعتبار نه کوې، په غوسه به اعتبار نه کوې، په غوسه به اعتبار نه کوې، په نشه به اعتبار نه کوې، په اس به اعتبار نه کوې، په اصله به اعتبار نه کوې. دا ډېر بېلوزه څیز دی چې په ده به اعتبار نه کوې. دا ډېر بېلوزه څیز دی چې په ده به اعتبار نه کوې، د شپې به چاله نه ورځي، په شپه به اعتبار نه کوې، او د بعضې ښکلو په واده به مانا یاره ډېر ښه. ډېره مننه. نظم له راځمه چې شراب به وي، نشې به وي، خندا به وي، نخرې به وي، باغ او بلبلان به وي، خوند به وي، مزې به وي، عقل به کار نه کوي، عجبې نظارې به وي، همدا راته ملا ویل، همدا راته بابا ویل. زما پوښتنه دغه وه، په دغې به مې زړه خوړه چې یار به راسوي که نه، په دې به مې مازغه خوړه، د یار طلب به خستی وم، هېڅ څه به مې نه خوړه، د ژوند به مې تراخه خوړه، د ژوند خواږه مې نه خوړه، د ژوند به مې تراخه خوړه، د ژوند خواږه مې نه خوړه. بیا راته ملا ویل خو رشته غلمان به وي، ښه ښایسته جهان به وي، دا دنیا به تېره شي، بل ښکلی ګزران به وي، سم د لیونو په شان، سم د غرسنو په شان. ما ملا ته بیا ویل خمار به راسوي که نه، قرار به راسوي که نه، زه چې پرې رغېږم دلدار به راسوي که نه، دغه مره مې پوهه که چې یار به راسوي که نه. بیا راته ملا ویل هلته په یار څه کوې، هلته کې لیلا به وي، ته به یې په منځ کې وي، یو په ځای او یا به وي، شل به یې راته جوړې کړي، دا به وي او دا به وي. ما به ورته بیا ویل زه په مزو څه کوم، زه په نخرو څه کوم، داسې جنت نه غواړم، زه په حورو څه کوم، زه په خندا څه کوم، زه په مزو څه کوم. بیا راته ملا ویل، بیا ملا مسکی شلو، غلی خندنی شلو، یار به درته لار کې ناست وي، تا ته د کوربه په شان، تا ته به خوشحاله وي، ته به یې د مېلمه په شان، لیواله که دې جوړ کړلو نکل د هغه په شان. بیا ترې نه راپاڅېدم، ویم تا نه شم زار مولا، تا نه شم قربان مولا، زه په سوسو وار مولا، تا نه شم جار مولا. ډېر ښه دی لیوال صاحب. ډېره مننه.